د افغانستان اسلامي جمهوریت پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون ورځ ډیر عجیبه کار وکړ. دغه کار یې د خلکو د ډیرې مینې وړ وګرځېد. دا چې کرزي پرون ورځ چیرته له خپلو اولادونو سره تللی و، په همدې ویډیو کې بشپړ حال راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون مازدیګر د خپلو اولادونو سره یو ځای له خپلو ساتونکو پرته کابل ښار ته د سولې پیغام د خپرولو پر موخه راوتلی و. د معلوماتو له مخې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړلیک د لاسلیک کېدو وروسته پرون ښار ته په خپل موټر کې د اولادونو سره یو ځای راوتلی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کابل ښار په ډیری برخو کې د خپل اولادونو سره یو ځای چکر وواهه او پر خپله موټر ته ناستو. څو له ښاریانو سره یو ځای د ښار ځینې برخې له نږدې څخه وګوري. هغه د کابل ښار ته په ناڅاپي توګه راوتلی و چې د ولسونو له لوري له پراخ هرکلي سره هم مخ شو. نوموړي کابل ښار ته د تګ پر مهال خپل ټول ساتونکي په خپل کور کې پرېښوه او یوازې خپله کورنۍ او اولادونو یې له ځان سره بیولي وو. نوموړي د کورنیو چارو وزارت په شمول د کابل ډیری امنیتي ادارې هیڅ په جریان کې نه وي کړي. کابل ښاریانو په ښار کې د حامد کرزي د لیدلو سره سم د سولې پروسې بریالیتوب ته هیلې ښودلې دي او وایي چې دا ځل به د افغانانو خوب رښتینی شي. حامد کرزي په داسې حال کې کابل ښار ته په چکر راوتی و چې پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک هم لاسلیک شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د حامد کرزي په لیدلو سره دوی حیران شول او د هغه ورتګ ښار ته د سولې په اړه د خلکو باور نور هم زیات کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا کړنه ستایل شوې ده او خلکو یې په اړه لیکلي دي چې دا چاره به د سولې په پروسه کې د افغانانو باور نور هم زیات کړي او خلک هم هیله مند شوي دي چې افغانان نور سولې ته نږدې شوي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه خوږ خبر به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوي نو ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.